زه چې خپله شاعري ستاسو په وړاندې پیش کړم د هغې نه مخکې خپل فرض ګڼم چې د شمشاد ټلویزیون اف ټي وي دوبۍ ډېره مننه وکړم چې زه زما ملګري مونږ یې د خپل پښتنو سره را مخامخ کړو مونږ له دلته راتلو بلنه راکړه او دا یو غزل دی سوچ استا گلاب گلاب خائص پکی مسکے نشی سوچ استا گلاب گلاب خائص پکی مسکے نشی ټول وطن بگل شي خو په زړه به مې سپرلی نشي او اوس د ښار رنګونو دې طرف ته مخه کړې ده اوس د ښار رنګونو دې طرف ته مخه کړې ده خدایا کلیوال جانان په کلي کې ښارې نشي او خدای مې داسې پوخ د زړه په سر باندې جوړ کړی دی خدای مې داسې پوخ د زړه په سر باندې جوړ کړی دی وا په وړي عمرونه خو تصویر دې ورانېدی نشي او خدای ګو که دې خپل زړه ته به خپل زړه چرته ووایم خدای ګو که دې خپل زړه ته به خپل زړه چرته ووایم تا ته چې لوګې نشي او تا ته سپېلنې نشي خدای ګو که دې خپل زړه ته به خپل زړه چرته ووایم تا ته چې لوګې نشي او تا ته سپېلنې نشي او دا خو لا دوبی ده که نیویارک کې هم اوسېږمه دا خو لا دوبی ده که نیویارک کې هم اوسېږمه هیر برانه چرته هغه خپل مازیګری نشي او اخري شعر دی چې مینه دې مني ابد پخپو پرېوتل نه ورځي مینه دې مني ابد پخپو پرېوتل نه ورځي غر د ملکنډ دی د زړه سره ټیټېدی نشي ډېره مننه دا ښاغلی فضل یوسف خان عابد صاحب چې ډېر خوندور غزلې موږ ته وړاندې کړ فضل یوسف خان عابد صاحب د شمشاد ټي وي او د اف ټي وي پروډکشن دا کوشش دی چې په یو کې کوم پښتانه دي د پښتو ژبې لپاره او د پښتو کلتور لپاره هلې ځلې کوي هغه یې د دنیا په وړاندې راولي اوس د مشاعرې اخري شاعر ښاغلی خالد خان اسرت صاحب چې د تیرو 25 کالو راځي په متحده عرب اماراتو کې د پښتو ژبې د پښتو ادب او د پښتنو شاعرانو د خدمت لپاره املا تړلې ده د پښتو ژبې او د پښتني کلتور لپاره ډېرې هلې ځلې کوي ورځ او شپې ته سحر او ماښام ته یې نه دي کتلي خپل دغه خوږ او ګران ملګري له ښاغلي خالد خان اسرت صاحب له هم د هغه په دې شعرونو باندې بلنه ورکوم چې ما څومره په ګرانه څومره ګران تصویر جوړ کړی دی ما څومره په ګرانه څومره ګران تصویر جوړ کړی دی زړه کې مې دننه د جانان تصویر جوړ کړی دی ما څومره په ګرانه څومره ګران تصویر جوړ کړی دی زړه کې مې دننه د جانان تصویر جوړ کړی دی او زه ساده پښتون پیغام د امن او د مینې یم زه ساده پښتون پیغام د امن او د مینې یم تا ته مې چا هسې چرتروان تصویر جوړ کړی دی ښاغلي خالد خان اسرت صاحب له هم د هغه په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم ښاغلی خالد خان اسرت صاحب ډېره مننه نزار علي صاحب عابد صاحب دا یو نظم درته وړاندې کوم د جانان په کلي باندې خدای دې وکړي چې د مینهوالو خوښ شي زړه مې تې ننځي په ما ګران پکې اوسېږي زړه مې تې ننځي په ما ګران پکې اوسېږي څنګه تې نه لاړ شمه یاران پکې اوسېږي دا د جانان کلی د جانان پکې اوسېږي دا د جانان کلی د جانان پکې اوسېږي شور د وچو پاڼو چې شرنګا سره مستي راوړي دلته هر سحر ځان سره نوي
پسرلی روړي دلته مازیګر د اخترونو خوشحالي روړي دلته د ماښام لمن د ستورو رنګیني روړي دا د سپرلي غېږه دا ګلان پکې اوسېږي تل دې د ګلونو بوراګان پکې اوسېږي دا د جانان کلی د جانان پکې اوسېږي دلته کې فضا پشن فصلونو نغمه زنا ده دلته د فطرت د ښکلاګانو لمن پلنا ده دلته ترجمانه د تاریخ مهرونه ده دلته د پښتو او د پښتون رواج پالنه ده شنه شنه دی باغونه بلبلان پکې اوسېږي شمع د ښایست دی پتنګان پکې اوسېږي دا د جانان کلی د جانان پکې اوسېږي ما په دنګو دنګو چنارونو زړه بایللی دی ما په ګډاګانو د سیندونو زړه بایللی دی ما په هواګانو د دې غرونو زړه بایللی دی ما په دې کچا کچا کورونو زړه بایللی دی چرته خو زما د زړه ارمان پکې اوسېږي تل مې د زخمي زړګي درمان پکې اوسېږي دا د جانان کلی د جانان پکې اوسېږي خیال کې د دې کلي هر یو کاڼی ملغل راکړم چغه د بولان د چترال د غره تر سره کړم هر کلی کې چمپه چم خوره خپله سندره کړم دشته د کلهمې پښتونخوا پې معطره کړم زار شمت خالدا مینان پکې اوسېږي خدای ګوچ د مینې لیونیان پکې اوسېږي دا د جانان کلی د جانان پکې اوسېږي دا خو جبه شاعر ښاغلی خالد خان اسرت صاحب مینوالو زړه مو نه غواړي چې دا مشاعره په دې ځای سر ته ورسي خو د ګړی ستن موږ سره نوره وفا نه کوي نو دا نننۍ مشاعره هم په دې ځای سر ته رسو په اخره کې زه د خپلو ټولو شاعرانو ملګرو چې دلته رالل د هغوی شکریا ادا کوم او دا محفلونه دا پروګرامونه دا مشاعرې دا سلسله به موږ جاري ساتو په اخر کې زه نزار یوسفزی سره د خپلو ملګرو د تاسو نه اجازت غواړم په پاک الله مو سپارم د خدای په امان